لارې منځ کې دی بیا دغه خلک په مین پورې ملنډې کوي د لارې منځ کې دی خبرې سړی لنډې کوي داسې رڼې اوښکې خو متو یوه زړه ورانوي په قطو قطو و ننګو کې درله ډنډې کوي د خپل تاریخ نه ناخبره او ناشنا پښتانه د بډبېرې په زبیر پسې ملنډې کوي ګوره یو خس احسان دې نه منمه ګوره یو خس راپسې ونه جاړې په ژوندانه دې راله زړه سوی دی د مرګ نه پس راپسې ونه جاړې زړه مې په سینه کې جوړ چاودلی دی سترګو ته مې سوی را رسېدلی دی اوس پښې ورتې ورتې ټپې وکړي خار ته بانډېسی را رسېدلی دی هغه چې مې خپل په بل اړوي هغه لیونی را رسېدلی دی د سترګو د جنګونو عادت یاره د نیزو او تورو جنګ به دې خوښ نه شي د شیشې په محلونو کې لوټ شویه دا چوپال او دا ملنګ به دې خوښ نه شي جار د پیو د پیروي په شان سپینه نه زما دا سوی رنګ به دې خوښ نه شي تا ټول عمر د انګورو وسکلي د تیرار د غرونو بند به دې خوښ نه شي په صراط مستقیم روان ته وایه منیر جان لوپر لپک به دې خوښ نه شي دولته په والله که جوارۍ له مې غوښتې یارانو له مې غوښتی وې یارۍ له مې غوښتې قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې د خپلې میراتمړې غریبۍ له مې غوښتې بې ننګه یاره کاش ستا د واده اختیار زما وی جینۍ مې درله نه غوښته جینۍ له مې غوښتې چې مې پخه نه راځي ما له یې نامه نه راځي تا له ټپې نه درځي ما له پیسه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سواد کې مې شپه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سواد کې مې شپه نه راځي د ورځې زه نشم تللی او د شپې هغه نه راځي دغه زوړ نظم درته وایم چې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې زه به مسکۍ شانتي شوم ما به ویل ټوکې کوم چې تا به لاس راټول کړه نو ما به منډه کړله ته به دې مور له لاړې تا به دې مور ته ویل ما سره لوبې نه کوې مور به دې قار شوه راته ویل به یې ستړې دې کړه دې سره ورسره لوبې کوه ته څه پاګل سړی چې هغه وخت را یاد کړم ځان سره وجاړمه ځان سره وهم وایم منیر رښتیا پاګلو منیر رښتیا پاګل دی نه چې واده په کور زړه شي چې په دیدن د روح مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه یخه شپه وه د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما نه هم خوب نه راتلو بس جور هوا مې بستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هرې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي وو چې بېله تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خار مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دې مسلمان دی ما د ملا د بام نه مخکې پاڅوي